د بیهقي په حواله باندې علامه بشاوري د میمون بن مهران په حواله باندې یو روایت را نقل کړی دی چې د صدیق اکبر صاحب مزاج داسو صدیق اکبر صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول یار دی تاسو ته د صدیق اکبر صاحب مناقب یاد وي صدیق اکبر صاحب هغه صحابي چې سوی دی چې د اسلام په خاطر باندې اول وینه تطبیق کړې ده او تقریبا 40 موافقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره درلودل 40 داسې کارونه وه چې په هغه کارو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل کړی او اسلام کړی و یو پکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پسندګي باندې د بت عبادت نه کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل پسندګي د بت عبادت نه کړی عائشه صدیقه بریئه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې صدیق اکبر صاحب پسندګي د بت عبادت نه کړی داسې ډېر موافقات حتی او په اروپا کې علامه سرمدی رحمه الله د صدیق اکبر صاحب او د عمر فاروق صاحب په فضایلو کې عنوان را نقل کوي بیا فرمایي وایي که یو چا داسې قسم واخیستی چې زما د رب کائنات په ذات قسم وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن خاوره او د صدیق اکبر صاحب او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې خاوره د یوه خاورې څخه اخیسته سوې ده د دې ټولو بدن د یوې خاورې جوړ شوی وي باندې حانیسېږي نه ولې دا هغه کسانان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صدیق اکبر صاحب او عمر فاروق صاحب په یو ځای کې پراته دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی هغه انسان به هلته پټېږي د کوم ځای چې د خاوره راخیسته سوې دې واجبان دي علما د مدینې طیبې فضیلت پر مکې مکرمې باندې بیانوي مقصد دا دی دا مې د صدیق اکبر صاحب په فضیلت درته بیان کوي چې صدیق اکبر صاحب په تمام صحابیت کې حتی علما لیکي د صدیق اکبر صاحب د صحابت انکار کفر دی د صدیق اکبر صاحب صحابیت په قرآن ثابت دی صدیق اکبر صاحب هغه کس دی خو بیا د هغه سره سره د علامه بیهقي په حواله باندې علامه بشاوري او حواله را نقل کوي چې د صدیق اکبر صاحب مزاج دا و کله چې به ورته فیصله راغله او دوه کسان به په فیصله کې راغله چې غواړي د دې دوه کسانو په مابین کې دی فیصله وکړي اول به رب العالمین عظیم کتاب ته توجه وکړه قرآن پاک ته بیا که به هلته نه سو موجود بیا به د ذخیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذخیرې د حدیثو ته ولاړئ که بیا هلته نه کړ پیدا بیا به د مشرانو صحابو سره او د مشرانو خلکو سره او چې تبعد په علمیت یا په فقاهت لري دغو کسانو سره به مشوره وکړه بیا به د مشورې پر بنیاد باندې هغه مسله حلوله علامه بشاوري فرمایي صحابه علما مشایخ محدثین دا ټول مأمور په دې و چې مشوره کوي